د ډاکټر فضل تعلیمي مرکز هغه ممتاز زده کوونکي وستایل چې د روان کال په کانکور ازموینه کې بیلابیلو پوهنځیو ته کامیاب شوي دي. جانان افغانستان بیا دې جوړوم. دغه ستاینغونډه په اچین ولسوالۍ کې د کهي عالي لیسه کې جوړه شوې وه چې د اچین ولسوالۍ ګڼ شمېر قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. نو دغه محصلین چې نن تقدیریږي دلته او نن دلته تشویقیږي نو دا ډیره ښه خبره او تشویقونه او ترغیبونه او مکافات او امتیازات دا چې دی اصل دی هم د حکومت لپاره اصل دی هم د ټولنې لپاره اصل دی هم د قومونو لپاره اصل دی. په دې ویاړو چې نن په لومړي ځل باندې دلته په دې دواړو ولسوالیو کې یو نوښت ترسره کوي. دغه نوښت چې د هغه زده کوونکو د ستاینې دپاره دی چې په 1404 هجري شمسي کال د کانکور په ملي ازموینه کې په خپلو ښوونځیو کې د نورو زده کوونکو په نسبت باندې لوړه نمره وړي په ښه نمره باندې خپلو خوښو ښوونځیو ته کامیاب شوي. دغه بریالیتوب دغه زده کوونکو ته د دې والدینو ته د پوهنې د ډګر ټولو ګډونوالو ته قومي مشرانو ته په مجموع کې د غونډې ټولو ګډونوالو ته وړاندې کوم او تاسو ټولو ته مبارک. درنو مشرانو او د غونډې ګډونوالو، موږ یو وخت داسې درلوده چې موږ به په غونډ ننګرهار کې دومره محصلین نه درلوده چې لکه یوازې سږ کال یې موږ د کهي لیسې نه ورکړي. دا صرف د کهي لیسې او لومړي په شکل یادوو. هر لیسې نه الحمدلله په ډېر تعداد کې شاګردان زموږ مختلفو ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته کامیاب شوي. یوازې د کهي لیسې نه 2 کم 90 کسان سږ کال مختلفو ښوونځیو ته تللي چې 15 کې د تېر راغلي. 15 کسه زموږ د کهي لیسې طب ښوونځیو ته کامیاب شوي دي. همداسې د اچین نه، همداسې د شهید ګلزغم نه، د سرک نه، چلګزي نه، د بندر نه، د قاري عبدالله دیني مدرسې نه، د ټولو نه الحمدلله کافي تعداد کې شاګردان کامیاب شوي دي. دا د یو ویاړ او افتخار ځای دی. زه دغه غونډه چې چا سپانسر کړې ده ډاکټر صاحب فضل رحیم زموږ ستاسو درون عزیز دی. د ابدال او میرویس خان افغانستان بیا دې جوړوم. بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم. بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان. د چین ولسوالۍ ولسونه د ډاکټر فضل له دې اقدامه خوښ دي چې د چین ولسونو ته یې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ثاقب دی، د اچین پوهنې امریت اړوند د شهید ګل اصغر علي لیسې برحاله ښوونکی. ډاکټر فضل څخه ډېره زیاته مننه کړو چې د اچین ولسوالۍ او سپین غر ولسوالۍ اړوند څومره مراکز چې دي یا مکتبونه دي دوی سره دې نه مخکې زیاتې همکارۍ کړې وې. هغه که موږ وګورو شهید ګل اصغر علي لیسې ته 8 کمپیوټرې ډالۍ کړې، همدارنګه مختلفو لیسو سره نورې همکارۍ وکړې. خو ځانګړې مننه ځکه تر کړو چې د اچین او سپین غر ولسوالۍ په ولسوالیو کې زده کوونکو لپاره وړیا ښوونیز مرکزونه برابر کړي دي. همدغه وړیا ښوونیز مرکزونه دي چې نن ورځ او تېره ورځ په شهید ګل اصغر علي لیسه کې موږ د دغو غونډو شهیدان. بسم الله الرحمن الرحیم. افضل بهار یم، د اچین پوهنې امریت اړوند د پېښې خوړ منځني ښوونځي برحال ښوونکی. زه ډېر خوشحاله یم چې نن د یوې داسې غونډې شهید وم چې دلته لسګونه تنه ممتاز زده کوونکي ستایل کېده. په دغه غونډه کې ډېر عالي قدر علمي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. یوازې دا نه، ډاکټر فضل رحیم شینواری چې اصلي د شینوارو اچین ولسوالۍ اوسېدونکی دی او فعلا په اروپا کې ژوند کوي، د تعلیم په ډګر کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او لا هم په همدې فکر کې دی روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زما نوم نصیر دی، پېښې خوړ چین ولسوالۍ پېښې خوړ اوسېدونکی. د ډاکټر فضل وړیا تعلیمي مرکز څخه ډېره مننه کوو چې موږ یې دلته وستایلو. زما نوم نصیر دی، زه کهي عالي لیسې څخه کانکور امتحان کې 329 نمرو مې پکتیا طب له تللی. زه څخه ډېره مننه کوو چې موږ یې دلته وستایلو او دې ځای ته یې وغوښتلو.
آباد بشي زخمی زخمی وران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم آباد بشي زخمی زخمی وران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم منم د ښکلاګانو میری رب دې راته جوړ کړه منم د ښکلاګانو میری رب